تهاني الحب تسبقنا. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې پر چا مې پیسې باندې دي، ګاډۍ مې پر خرڅه کړې ده په قسطونو په پور باندې. زه اوس درته وایم چې څه ژر یې راکه، نغد یې راکه، مثلا 15 لکه دي، زه هم 10 لکه راکه، خو ژر یې راکه، نغد یې راکه. آیا دا جایز دي او که یا؟ فتاوی حقانیه جلد نمبر 6 صفحه نمبر 198 هغه لیکلي دي یو چاته پور څه ور معاف کول په دې شرط چې نورې پیسې ژر درکړي، دا جایز نه دي. ځکه په عقد کې یعنې په معامله کې چې کوم مدت مقرر سوی و، هغه مدت تا را کم کړي، دغه پیسې دي د هغه مدت په عوض کې ور پرېښولې، نو دا حرام او ناجایز دي. دین مؤجل دی معجل کې، دا جایز نه دي. په حواله سره کامل قرآن جلد نمبر 2 صفحه نمبر 108، هدایات جلد نمبر 3 صفحه نمبر 251، الجوهرة النیره جلد نمبر 2 صفحه نمبر والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن